سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. لاراویل د کورس دریمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په بلیډ ډایرکټ ټیپس باندې کار کوو، لوپ ډایرکټ ټیپس باندې به کار کوو او همدارنګه په سویچ سټیټمنټ باندې به کار کوو. په تیره ویډیو کې موږ د راوټس مختلف اقسام لوستي دي. که تاسې دوهمه ویډیو نه وي لیدلې نو مهرباني وکړئ دوهمه ویډیو ته مراجعه وکړئ او په راوټس باندې ځانونه په مکمل ډول پوه کړئ. تر هر څه لومړی زه دلته راځم او دې ځای کې زه یو پارامیټر پاس کوم د رول په نوم باندې. دا زه دې فنکشن ته ور معرفي کوم دا خپل پارامیټر او د دې نه وروسته بیا بلیډ ته پاس کوم. په دې ځای کې تاسې ګورئ چې دوه ویریبلز لیکل شوي دي. دا دواړه ویریبلز هم موږ اباوټ صفحې ته چې دی موږ پاس کړي دي چې په دې ځای کې نتیجه تاسو ته ښکاري چې مای نیم هم راغلی او مای ایمیل هم دلته ښکاري. اوس هدف دا دی چې زه دغه پارامیټر از URL صحیح ده په دې ځای کې پاس کوم او دې ځای کې زه لیکم اډمن. نو دا که زه اوس ولیکم او دا زه ریفریش کړم نو ګوره تاسو ته 404 راځي. نو تر هر څه لومړی به راشو دا صفحه به سیو کړو تر څو دا 404 یا ناٹ فاوند موږ سره ختم شي. اوس د دې نه وروسته زه راځم اباوټ صفحې ته. په دې ځای کې زه h4 ټیګ لیکم او په دې ځای کې ورته لیکم چې مای رول. په دې ځای کې چې دی پرنټ سټیټمنټ لیکم. پرنټ سټیټمنټ موږ سره په لاراویل کې په دې رقم ده. همدارنګه په پی ایچ پی کې موږ ایکو لیکو څو یو ویریبل یا پارامیټر چې دی موږ هغه پرنټ کړو. زه به دلته راشم د h4 ټیګ چې دی دا به کلوز کړم. اوس دغه پارامیټر ویلیو چې ده دا موږ په دوه طریقو سره په دې ځای کې چې دی ښودلی شو. یو عمومي طریقه خو دا ده چې دلته راشو رول ولیکو او دا سیو کو دلته دا ریفریش کو. تاسو ته دلته ښکاري چې اډمن ویلیو راغله. که تاسې دلته فرضاً منیجر ور پاس کړئ نو تاسو سره منیجر راځي. دوهمه طریقه دا ده چې موږ دلته راشو او ریکویسټ فنکشن ولیکو او دې نه وروسته دغه پارامیټر چې دی د رول په نوم دا ورته مشخص کو. دا به سیو کو نو تاسو اوس راشئ دا ریفریش کړئ نو تاسو سره کومه ستونزه نه ورکوي. زه دلته اډمن لیکم نو اډمن راځي. که ایډیټر لیکئ ایډیټر راځي. صحیح ده مشکل نه ورکوي. اوس به داسې وکړو چې را به شو په بلیډ ډایرکټ ټیپس باندې به کار وکړو چې د هغې د جملې څخه موږ سره کنډیشنل لاجیک دی. صحیح ده اف کنډیشن دی همدارنګه ایلز اف دی او ایلز دی. نو زه به دلته راشم کمنټ کې به ولیکم اف کنډیشنل لاجیک. نو دلته چې دی د اف کنډیشن ساینټکس موږ سره په دا رقم باندې دلته زه راځم او په دې ځای کې زه کنډیشن لیکم ورته. صحیح ده نو راځم ریکویسټ رول is equal to admin. یعنی دغه د رول پارامیټر ویلیو چې ده دا که چېرته د اډمن سره مساوي شوه نو ته دلته ماته یو څه پرنټ کړه. زه راځم ورته لیکم h1 you are an admin. ګوره د رول پارامیټر ویلیو چې ده موږ سره که چېرته اډمن شوه دا به موږ سره پرنټ کېږي. صحیح ده زه راځم دا سیو کوم اوس دلته دا ریفریش کوم نو تاسو ته ښکاري چې you are an admin. که زه دلته فرضاً منیجر ور پاس کړم نو تاسو سره دا برخه چې ده هایډ شوه ځکه دلته دا کنډیشن موږ سره ټرو نه شو. یعنی د رول ویلیو اډمن د دې اډمن سره مساوي نه شوه نو ځکه یې ماته دا پرنټ نه کړه. صحیح شو. اوس که فرض مثال زه غواړم دا منیجر وګورم نو څنګه به کېږي یا منیجر ماته دلته پرنټ شي به څنګه کوو دلته به راشو او په دې ځای کې به ورته ولیکو چې ایلز اف خپل پارامیټر به ورته ولیکو منیجر او دلته به موږ h2 ټیګ ولیکو.
تاسې داسې هم لیکلی شئ ښه PHP ورته ولیکئ بیا دلته ایکو ولیکئ صحیح ده او په دې ځای کې چې دی ډالر رول ولیکئ او دلته چې دی PHP بند کړئ. دې نه وروسته زه راځم او دا H2 ټیګ چې دی دا بندوم. نو اوس زه راځم دا ریفرش کوم نو تاسو سره به ګوره دلته UR منیجر راځي. تاسو کولی شئ چې پیور ساینټکس د PHP هم په خپل بلیډ ټمپلیټ کې استفاده کوي په دې طریقه باندې. صحیح شو؟ اوس که فرضاً د یو یوزر رول چې د ایډیټر یې موږ سره نو تاسو ته ښکاري چې رول ایډیټر شو خو دې ځای کې ماته نه اډمین ښوده او نه همدارنګه منیجر او نه ایډیټر. نو موږ به اوس راشو د ایډیټر دپاره به هوبهو همدا کار وکړو. صحیح ده؟ دا به زه کاپي کړم او دې ځای کې به دا پیسټ کړم او دلته به زه راشم ورته به ولیکم چې ایډیټر. په دې ځای کې به زه ورته ولیکم UR ان ایډیټر. صحیح شو؟ نو اوس که تاسې دا ریفرش کړئ نو تاسو به دلته UR ان ایډیټر راشي. اوس داسې یو رول دی فار ایگزامپل موږ سره ګیسټ. نو ګیسټ رول چې دی که نه دا باید ماته بای ډیفالټ وښودل شي. صحیح ده؟ یا که زه دلته پرامیټر ته هره ویلیو پاس کوم نو باید دلته ماته بای ډیفالټ یو ویلیو وښودل شي. صحیح ده؟ نو ډیفالټ ویلیو دپاره چې دی موږ سره بیا ایلز ده او په دې ځای کې زه ورته لیکم چې پی ټاګ UR a guest. دا چې زه اوس سیف کړم او دا راشم ریفرش کړم نو تاسو ته دلته لیکي چې UR a guest. فار ایگزامپل تاسې اډمین ورپاس کوئ نو تاسو ته به لیکي UR an admin. منیجر ورپاس کوئ نو تاسو ته به لیکي UR a manager. صحیح شو؟ دلته تاسو ته ښکاري چې زما رول منیجر شو نو تا ته منیجر ښایي. صحیح ده؟ نو دلته هدف دا و چې د دې پرامیټر ویلیو که چیرته په دې کنډیشنز کې په دې درې کنډیشنو کې مساوي وه نو هماغه برخه به تاسو ته پرنټ کیږي دلته. خو که چیرته دا یو هم د دې ویلیو سره مساوي نشوه نو د هغې نه وروسته به تاسو ته پی ټاګ یا ډیفالټ ویلیو پرنټ کیږي. نو دا موږ سره اف کنډیشن دی دې ته بلیډ ډایرکټیوز هم وایي او کنډیشنل لاجیک هم ورته وایي. اوس راځو همدغه طریقه موږ هوبهو په سویچ سټیټمنټ باندې کوو. نو زه دلته راځم او په دې ځای کې ورته کمنټ لیکم سویچ سټیټمنټ سویچ ساینټکس لیکم. نو لومړي سر کې به تاسو سره سویچ راځي په دې ځای کې به تاسې خپل پرامیټر پاس کوئ دا پرامیټر د رول په نوم باندې بیا به دلته خپل کیس ورته لیکئ او دا به بیا موږ سره سټاپ کیږي یا بریک کیږي به او لاندې چې دی بای ډیفالټ ویلیو که تاسې غواړئ لکه د ایلس غوندې نو ښودلی شي. نو راځو کار پرې کوو. دلته زه لیکم ریکویسټ رول. نو لومړی کیس زما دا دی چې د رول ویلیو که چیرته اډمین سره مساوي وه یعنې د دې لومړي کیس سره مساوي وه نو ته ماته دلته H1 ټګ پرنټ که او داسې پرنټ که چې UR request role H1 ټګ تاسې بند کړئ. نو اوس دلته وګورئ ښه دا چې زه راشم او دلته دا ریفرش کړم نو اوس ما سره رول منیجر دی. که زه دلته اډمین ورپاس کړم نو تاسو سره لیکي چې UR an admin. صحیح ده؟ فار ایگزامپل دې ځای کې لږ غواړئ چې توفیر باید ولري نو دلته ورسره اضافه کړئ تر څو تاسې په درست شکل باندې پوه شئ. نو تاسو ته ښکاري چې لومړی کیس ما سره ټرو شو نو دې ځای کې ماته UR an admin ولیکه. دې پرامیټر کې منیجر پاس کوم او دا چې زه کله ریفرش کړم نو تاسو ته ښکاري چې دوهم کیس ما سره نشته نو دې ځای کې ماته څه نه پرنټ کوي. نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به کیس ورته ولیکم. صحیح ده؟ نو د کیس ساینټکس په دې رقم باندې دی او په دې ځای کې به زه کیس ته ویلیو ولیکم. نو اوس ګورئ د دې پرامیټر ویلیو د رول د پرامیټر ویلیو که چیرته منیجر سره مساوي شوه نو په دې ځای کې به ماته چې لیکي
فار ایگزامپل زه H2 ټګ لیکم دې ځای کې واو لیکم صحیح ده دا واو په دې خاطر لیکم چې لږ توپیر وشي صحیح ده د پورته اف کنډیشن څخه او په دې ځای کې ورته لیکم چې you are a manager H2 ټګ بندوم او دې ځای کې چې دی بریک صحیح ده دا بریک ضرور دی ځکه که بریک ونه لیکئ نو دا کیس تاسو سره سټاپ کیږي نه نو زه اوس که راشم دا ریفریش کړم نو تاسو ته لیکي چې you are a manager همدارنګه موږ کولی شو چې د ایډیټر دپاره یې هم ولیکو نو زه دلته راځم کیس لیکم او دې ته زه ایډیټر ویلیو لیکم you are editor او ډیفالت ویلیو کې ماته چې پرنټ کا فار ایگزامپل you are a guest نو ګوره دلته زه ایډیټر ور پاس کوم دې پارامټر ته نو تاسو ته ښکاري چې you are an editor راغی همدارنګه که زه ګیسټ ور پاس کړم نو تاسو ته لیکي چې you are a guest ځکه چې دې ځای کې ډیفالت ویلیو اوس موږ سره you are a guest فار ایگزامپل دلته تاسې هر رول ور پاس کړئ نیوز انکر صحیح ده نو تاسو ته ګوره لیکي چې you are a guest نو دا سویچ سټیټمنټ موږ سره په دې ترتیب باندې کار کوي نو ستاسې د پارامټر ویلیو به د کیس د ویلیو سره مساوي کیږي د هغې نه وروسته به تاسو ته یو میسج پرنټ کیږي یو سپیسیفیک فنکشن به تاسو ته ټریګر کیږي زه اوس راځم په لوپس ډایرکټیوز باندې کار کوم دلته لیکم لوپس ډایرکټیوز نو موږ سره مختلف قسمونه د لوپس موجود دي چې د هغې د جملې څخه لومړی موږ سره فار لوپ دی لوپ چې دی د ویلیوز ایټریشن لپاره کاریږي نو د فار لوپ ساینټکس موږ سره په دې شکل باندې دی په دې ځای کې زه لومړی راځم ډالر آی یو ویریبل لیکم د ډالر آی په نوم باندې او دې ته ویلیو ورکوم صفر بیا د دې نه وروسته زه راځم او یو کنډیشن ورته لیکم چې ډالر آی یعنی دا آی چې دی دا کوچنی دی د 5 څخه صحیح شو او د دې نه وروسته راځم ډالر آی پلس پلس بیا دلته چې دی زه دغه ویلیو د آی چې دا پرنټ کوم ورته لیکم the value of I is $i دا پی ټاګ بندوم اوس دلته راځو په دې باندې خبره کوو ځان پې پوهوو او بیا د هغې نه وروسته دا رن کوو دلته ډالر آی چې دی دا موږ سره یو ویریبل دی د آی ویلیو چې ده دا د 5 نه کمه ده صحیح ده نو دا موږ سره ټرو ده صحیح شو دلته دا کنډیشن موږ سره په دې وخت کې دا ټرو ده ځکه صفر چې دی د 5 نه کوچنی دی که نه نو دا چې کله کوچنی نو دلته به دا آی ویلیو چې ده دا به یو اضافه کیږي یعنی ایټریشن به کوي دا چې وخت کې ایټریشن کوي نو دلته د آی ویلیو یو کیږي بیا دلته کنډیشن چې کیږي چې یو د 5 نه کوچنی دی نو بیا ایټریشن کیږي تر هغه وخت به دا ایټریشن کیږي تر څو د آی ویلیو د 5 څخه غټه شوی نه او دا کنډیشن موږ سره فالس شوی نه صحیح شو نو زه که اوس راشم دا سیو کوم نو دلته ماته لیکي چې the value of I is 0 راځو دا ټیسټ کوو نو تاسو ته ښکاري چې دلته وګورئ the value of I is 0 1 2 3 4 اوس که تاسو غواړئ چې نه دا د یو نه سٹارټ شي او په 5 باندې دې ختم شي نو دا به څنګه کوو موږ دلته راځو او دې ځای کې چې دی دې ځای کې مساوي علامه موږ لیکو نو دې ته موږ بیا داسې وایو چې I is less than equal to 5 نو I چې 5 ته ورسیږي نو دا موږ سره 5 پرنټ کوي بیا به دلته دا کنډیشن موږ سره ټرو وي صحیح ده دا کنډیشن چې موږ سره کله ټرو وي نو بیا به دې سره د 5 سره به یو جمع شي دلته به شپږ شي او دې ځای کې به دا کنډیشن موږ سره فالس شي نو موږ سره به دا لوپ سټاپ شي بیا صحیح شو دا زه سیو کوم اوس راځم دا ریفریش کوم نو تاسو ته ښکاري چې the value of I is 1 the value of I is 2
همدارنګه تر 5 پورې. نو لوپ موږ سره ایټریشن کوي، یعنی تکرار د ویلیو کوي. اوس راځو یو بل قسم د لوپ چې دی موږ په لاراویل کې استفاده کوو، هغې ته موږ فار ایچ لوپ وایو. فار ایچ لوپ چې دی موږ سره په لاراویل بلیډ ټمپلیټ کې ډیر زیات استفاده کیږي. ساینټکس یې په دې رقم دی چې دلته لیکم از فار ایچ، او په دې ځای کې تاسو ته د دې ساینټکس راځي. لومړي سر کې به دلته موږ یو لیست ور پاس کوو. فار ایگزامپل زه لیست کې لیکم لاراویل، په دې ځای کې زه لیکم ریاکټ، په دې ځای کې زه لیکم ویو. صحیح شو؟ نو دا یو لیست ما جوړ کړ. اوس به دا موږ از ا ویریبل دلته ډیفاین کو. فار ایگزامپل فریم ورک، تاسو هر نوم ورکولای شئ. صحیح ده، مهم نه ده چې تاسو فریم ورک ولیکئ. فار ایگزامپل زه دلته اف لیکم. اوس د دې نه وروسته زه راځم او په دې ځای کې زه یو پی ټیګ لیکم او لیکم چې فریم ورک is، او دلته چې دی ډالر اف لیکم. صحیح شو؟ ښه، اوس به دلته څه کیږي؟ دلته به داسې کیږي چې دا لیست چې دی دا به موږ سره ټول ایټریټ کیږي. صحیح شو؟ 0 1 2. نو تر 2 پورې به دا لیست ځي، د هغې نه وروسته به دا لوپ موږ سره سټاپ کیږي. نو موږ ته به څه پرنټ کوي؟ فریم ورک از لاراویل، فریم ورک از ریاکټ، فریم ورک از ویو. صحیح شو؟ اوس چې زه راشم دا سیو کم او دلته دا ریفریش کم، نو تاسو ته ښکاري دلته لیکي چې فریم ورک از لاراویل، فریم ورک از ریاکټ، فریم ورک از ویو. نو دا موږ سره فار ایچ لوپ دی. یو بل ټایپ د لوپ موږ سره چې دی وایل لوپ موږ ورته وایو. صحیح شو؟ وایل لوپ چې دی موږ سره ساینټکس یې په دې رقم دی. دا هم موږ سره په لاراویل بلیډ ټمپلیټ کې استفاده کیږي. نو اټ وایل زه لیکم، په دې ځای کې به موږ خپل کنډیشن ور پاس کوو. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم $a is less than 5، ته ماته ایټریشن وکړه. نو څه رقم به کوو؟ دلته به زه ولیکم چې پی ټیګ the value of a is $a، او په دې ځای کې به زه پی ټیګ باندې کړم. او د دې نه وروسته به موږ راشو a به چې دی ایټریټ کو. نو څنګه به یې کوو؟ دلته به ورته ولیکو فار ایگزامپل تاسې پرنټ سټیټمنټ کې هم لیکلی شئ، او که پرنټ سټیټمنټ کې نه لیکئ نو تاسې سمپل او په دې ځای کې $a پلس پلس او دلته دا ساینټکس باندې کړئ. اوس دا تاسو سیو کړئ. ګوره a یو ویریبل منګه ډیفاین کړ. صحیح شو؟ د لوپ په دې برخه کې مو کنډیشن معرفي کړ. د a ویلیو که چیرته د 5 نه کوچنی وه، نو ته لومړی دا پرنټ کړه او بیا ایټریشن کوه. صحیح شو؟ خو که دا کنډیشن موږ سره فالس و، نو دا لوپ موږ سره بیا کار نه کوي. ښه، زه اوس راځم دا ما سیو کړ، زه دلته دا ریفریش کوم. نو تاسو ته ښکاري the value of a is 0 1 2 3 4. نو دلته دا کنډیشن چې دی دا موږ سره هغه وخت فالس کیږي چې کله د a ویلیو د 5 نه غټه شي، زیاته شي. صحیح شو؟ که تاسو وایئ چې نه دا دې د 1 نه سټارټ شي، نو دلته سمپل ایکوال ساین واچوئ او دا اوس راشي ریفریش کړئ، نو د 1 نه سټارټ شو. دا لوپ چې 5 پورې کله ورسیږي او دلته د a ویلیو 6 شوه، نو دا کنډیشن موږ سره فالس کیږي او اتوماتیک موږ سره خپل لوپ دا سټاپ کیږي. نو دا موږ سره وایل لوپ دی. صحیح شو؟ یو بل قسم د لوپ موږ سره هم شته دی چې هغې ته موږ ډو وایل لوپ وایو. بای ډیفالت چې دی موږ سره بلیډ ټمپلیټ ډو وایل لوپ نه لري. زه به لومړی راشم دلته به ولیکم چې ډو، د دې ساینټکس موږ سره په دې شکل دی. ښه، او دې ځای کې چې دی موږ سره به کنډیشن وي. دې ویریبل ته نوم ورکوم بي. نو د دې نه وروسته زه راځم ورته لیکم چې ایکو. ایکو ما ځکه ولیکه چې موږ اوس دلته په پی ایچ پي ټاګ کې اخته یو. صحیح ده، پی ایچ پي ټاګ کې کار کوو. نو زه به دلته ولیکم
equal the value of b is dollar of b. صحیح شو په دې شکل باندې. اوس د دې نه وروسته به زه راشم او ورته به ولیکم چې ډالر بی پلس پلس. صحیح شو. او دې ځای کې چې دی زه به خپل کنډیشن ور پاس کړم. ډالر بی is less than 5. نو اوس ګورئ ښه د بی ویلیو چې د موږ سره یو ده او دې ځای کې چې دی دا ډو موږ مخکې لیکلی بیا م وایل لیکلی نو دې ته ډو وایل لوپ دا به لومړی موږ سره دا پارت چې دی دا پرنټ کوي حتما که دا کنډیشن موږ سره ټرو او که فالس نو څه خل به لیکي د ویلیو اف بی از یو. صحیح شو. بیا به د هغې نه وروسته دا به ایټریشن کوي. دا چې کله ایټریشن وکړي نو د هغې نه وروسته بیا دلته دا کنډیشن چک کېږي. نو زه دا راځم او دا پرنټ کوم نو تاسو ته ښکاري د ویلیو اف بی از 1 د ویلیو اف بی از 3. صحیح شو. اوس فار ایگزامپل زه دلته راغلم ما دا کنډیشن د لومړي سر نه فالس ک. صحیح شو. موږ چې ویلې چې ډو وایل لوپ چې دی دا حتما یو ځل اکزیکیوټ کیږي. صحیح ده. نو زه اوس راځم دا سیف کوم او دلته دا ریفرش کوم نو تاسو ته ښکاري دلته لیکي چې د ویلیو اف بی از 10 خو دلته کنډیشن موږ سره فالس دی ځکه د بی ویلیو چې دا خو کوچنی نه ده د 5 نه. صحیح شو. نو دلته دا پارت چې دی دا حتما یو ځل اکزیکیوټ کیږي. دا چې کله اکزیکیوټ شي بیا د هغې نه وروسته موږ سره کنډیشن چک کیږي او کنډیشن نه وروسته بیا موږ ته معلومات کیږي چې دا فالس دی که دا ټرو دی. صحیح ده. نو دلته اوس ګوره یو ځل دا حتما اکزیکیوټ شو د هغې نه وروسته کنډیشن چک شو چې د بی ویلیو خو چې ده د دې 5 نه زیاته ده کوچنی نه ده. نو چې کله کوچنی نه ده نو دلته موږ سره لوپ سټاپ شو. تر بلې ویډیو د خدای په امان.